وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. او دوی وویل چې تاسو يهوديون شئ یا نصرانيان نو سیدل یار بو پیدو کوي ته دوی ته وویا دا سندو بلکې میش د ابراهیم علی السلام د ملت تابع کیږي چې حنیف د توحید ولو او دای نو د مشرکون نه. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تو سه ووایې میش په الله تعالی ایمان راوړی دی او په هغه څه چې میش ته نازل کړل شوی دی او په هغه څه چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام او د هغې اولادې ته نازل کړل شوی دی. او میش ایمان راوړی دی په هغه څه چې موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ته ورکړل شوی دی او په هغه څه چې د خپل رب له طرفه نور نبیونو ته ورکړل شوی دی. میش په دې کې د هیڅ یو په منځ کې فرق نه کوي او میش خاص د هغه الله تعالی حکم منونکي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نو که دوی هغه شان ایمان وروړي څنګه چې تاسو په دې کې توپ ایمان راوړی دی نو یقینا دوی سمه لار پیدا کړه او که مخې وګرځوه نو همدا خبره ده چې دوی به سخت مخالفت کې دي نو ژر ده چې د دوی مقابلې ته به تو د پوره الله تعالی کافي شي او هم هغه ښه اورېدونکی ښه پوه دی.